قدرمنو د افغان کډوالو لپاره یو بله خبره هغه خبره دا ده چې دا پیور کارډ نه دی، دا شنه کارډونه چې څوک لري دا پخواني چې جوړ کړي دي په دې کې 6 میاشتې وخت ورکړی دی، یعنې 6 میاشتې دوی ته وخت ورکړی دی، تاریخ چې دوی 6 میاشتې اړولی دی. قدرمنو زه چاره خبره وکړم، دوی د حکومت خبره کوم، د پاکستان د حکومت خبره وکړم وروره، هغه چې دوی سار بیا درواغ دوی خپل اعلان وکړي چې ورور په اساسي کارډو پیور کارډو باندې موږ کار نه لرو. یوه خبره مې والله که زړه غواړي، زړه مې شین دی، دا د افغان مهاجرینو د افغان کډوالو ورونو چې کومه درپدري وګورم، دا بارانونه، دا یخونه، دا د ماشومانو ژړا، دا د زموږ د خویندې مندې اوښکې، یوه خبره والله که خوند راکوي، نه ویډیو خوند راکوي، نه کور خوند راکوي، نه ژوند خوند راکوي. نو 6 میاشتې د دا افغان کډوال چې کوم دا شنه کارډونه لري په هغه کې توصیه شوې ده. په ژړو کارډو خو نو هغه تاریخ نه دی لیکلی، نو هغه هم پکې شامل دی. افغان کډوال ورونه موږ خالي دعا کولی سوای، موږ دعاوې کولی سوای چې الله پاکه د دوی تکلیفونه ختم کړي. بل دا و چې ما اول وویل مال په دغه ژمي کې په دا بارانو کې په دا واورو کې بیا افغانستان زلزلې ځپلی دی، د دې وطن ته یوه خونه نه لري، هلته چې 50 کاله مخکې راوتلي دي بیا نه ورغلي دي، نه ځای سم کړی دي، نه خونه وهلی ده، یو شی نه لري د اوسېدلو لپاره. بیا تقریبا 20 لکه 30 لکه انسانان ته په دا ژمي وراخې په دا یخ کې وراخې د دوی به ژوند څه دا به هلته څنګه ژوند زندګي کوي. نو باید موږ له خدایه وبېرېږو، له الله وبېرېږو، باید دونې ظلم ونه کړو. او بیا چې دا افغان کډوال دي ډېر په عزت پې پسې اړو، دا کوم چې اسناد نه لري ډېر په عزت پې اړو. بیا موږ درخواست کړی دی افغانستان دنیا جهان درخواست کړی چې وروره دا یخ دی، دا انساني عالمیه ده، دا خلک چې دي دا به له یخه مړه سي، دا خلک به دورې، دا ماشومان به له یخه مړه سي. نو تاسو مهرباني وکړئ دا وخت چې دوی و ګرمي ته واړوي، پسرلي ته واړوي، په پسرلي کې بیا تر بل پسرلي پورې وخت ورکوي، تر بل ژمي پورې وخت ورکوي، په دا نه وخت کې به دوی خپل ترتیب برابر کړي وابه وړي. نو یو څه رحم وکړئ، یو څه وسیله وکړئ، داسې مه کوئ. ټول جهان راپورته شوی دی په دغه ظلم جبر باندې، خواشینه دی، خوابده دی. بیا پیور کارډ او د اساسي کارډونه پولیس والا راواخلي په بیا تیغه چې باندې پر منځ دوه ځای کې ویغورځوي. دونه ظلم، دونه جبر، انسانیت. ګوره موږ د مسلمانان یو، دا مسلمان هیواد دی، دا وطن له جوماتونو ډک دی، په لکاو جوماتونه دي په دې وطن کې، سند ټول مدرسه دی، ټول جوماتونه دي، پنجاب ټول مدرسه دی، ټول جوماتونه دي، د خدای او د رسول له حکمونو خبر دی، له قرآن خبر دی، له هر څه خبر دی، بیا هم دا ظلم، دا جبر والله که برداشت